بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هېوادوالو. غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبتدهي سره شریکه کړم. تاریخ د 1402 کال د 5مې میاشتې 26 تاریخ ده. فعلا لپاره په کابل کې 4500 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي او په ولایتونو کې 3600. د کابل نوبتدهي چې ده د بایومتریک هغه د تېر کال د 1401 کال د 3مې میاشتې اووم او اتم تاریخ ته رسېدلې ده. کوم کسانو چې په شپږم، پنځم، اووم او اتم کې ثبت نامونه کړي دي هغوی کولی شي خپل فورم چک کړي، او کوم ته چې لا تر اوسه تاریخ نه دی ورکړی هغوی دې منتظره کښېني ورته حتما ورته تاریخ ورکړي. په همدې 2 هفتو کې ورته حتما تاریخ ورکړي. اروزګان چې ده اروزګان د 1401 کال د 5مې میاشتې 25 کې ده. بادغیس د 1402 کال د 3مې میاشتې 12 کې ده. نوبتدهي بامیان چې د 1402 کال د 1 کې ده. بدخشان د 1402 کال د 1 کې ده. بغلان د 1401 کال د 10مې 5 کې ده. او بلخ چې د 1401 کال د 5مې 4 کې ده. پروان د 1401 کال د 4مې 4 کې ده. پکتیا د 1402 کال د 15 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 3مې 8 کې ده. پنجشیر د 1401 کال د 8مې 19 کې ده. تخار 1402 کال د 20 کې ده. جوزجان د 1402 کال د 19 کې ده. خوست د 1402 کال د میاشتې 11 کې ده. دایکنډي د 1401 کال د 9مې میاشتې 5 کې ده. سرپل د 1402 کال د 20 کې ده. سمنګان د 1402 کال د میاشتې 20 کې ده. غزني 1401 کال د 3مې میاشتې 23 کې ده. غزني پسې غور د 1402 کال د 15 کې ده. غور پسې فاریاب د 1401 کال د 12 کې ده. فراه 1402 کال د 19 کې ده. کاپیسا 1401 کال د 11 کې ده. کندوز د 1402 کال د 14 کې ده. کندهار د 1402 کال د 14 کې ده. کونړ د 1402 کال د 14 کې ده. لغمان د 1401 کال د 19 کې ده. لوګر د 1402 کال د 18 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 12مې اول کې ده. نورستان د 1402 کال د 5مې 22 کې ده. نیمروز د 1402 کال د 14 کې ده. هرات د 1401 کال د 5مې اول کې ده. هلمند د 1402 کال د 22 کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 12مې 26 کې ده. زابل د 1402 کال د 5مې 13 کې ده. کوم کسانو چې په دغه تاریخونو باندې ثبت نامونه کړي دي دوی کولی شي په کابل ولایتونو کې خپلې فورمې چک کړي، ودې ګوري تاریخ ورته ورکړی ده، نهي فورم مشخص شوی ده، تاریخ ورته مشخص شوی ده. که کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ، کولی شئ د دې ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو ستاسو مشکلات ته موږ رسیدګي وکړو، یو ویډیو ورته جوړه کړو یا معلومات چې ستاسو اړتیا وي ورته په کانال کې زموږ په وټساپ کانال کې پوسټ کړو. مننه. کور آباد. لا ډېر معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد.